شګه او تیږه. یو وخت دوه خواږه ملګري په یوه بیابان کې په سفر روان وو. د مزل په منځ کې یې څه خبره سره واړوله. دا یوه خپل ملګري ته کلکه څپېړه ورکړه. دا بل ژوبل شو خو څه یې ونه ویل او یوازې دومره یې وکړل چې د بیابان په شګو باندې یې ولیکل: نن خپل ډیر خواږه ملګري په مخ څپېړه راکړه. دوی چې په بیابان کې ښه مخ ته لاړل، یوې رغیاڼې یا واحه ته ورسېدل. هلته یې وغوښتل ولامبي، اوبو ته ورغلل. دا یو چې په څپېړه وهل شوی و اوبو ته وښوید. اوبو لاندې کاوه چې هغه بل لاس ورکړ، ویې ژغوره. ژغورېدلي چاقو راویست او په یوه ډبره یې دا جمله وکیندله: نن خپل ډیر خواږه ملګري له لاهو کېدو وژغورلم. ملګري یې ورته وویل: هغه بل ځل دې د څپېړې خبره په شګو ولیکله او اوس دې د ډوبېدو خبره په تیږه وکیندله، چې دا ولې؟ ده ورته وویل: د نورو د ناسم چلند خاطره باید په شګو ولیکو چې د عفوې له نري باد سره ختمه شي، خو د نورو د نیکۍ خاطره باید په تیږه وکینو چې هیڅ باد یې د ړنګولو وس ونه لري.